وروستی مورچل نمه برخه. د ورستی مورچل د داستان درنو او قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د ورستی مورچل د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېر برخه کې مو اورېدل د ونې د تنې له شانه پرې غږ وشو. تیموره غټه کان وخوړه او بل خوا یې وکتل، ژر تر ژره یې تور راویستله او د خطر سره یې د مقابلې لپاره ځان تیار کړ. کله چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د ونې د تنې له شانه بیا غږ اوچت سو. ویرېږمه زه طاهر یم. تیمور ملک زر د ونې شاته ځان ورساوه. طاهر د اجل بن ولی ولاړ. تیمور ملک په بیړه ورته وویل د دې آس په ترلاسه کولو سربیره ته لا دلته ولاړ یې؟ طاهر په ډاډ ځواب ورکړ دغه آس ستا لپاره دی، اوس بیړه کوه. تیمور ځواب ورکړ زه د خپل تقدیر نه د وتلو لپاره له چا نه مترکنه اخلم. طاهر ځواب ورکړ تا زما د دوه غوښتنو منلو وعده کړې وه او زما لومړۍ غوښتنه همدغه ده. تیمور ملک بې ځوابه غوندې شو. وویل دلته بحث کول ښه نه دي، راځه له ما سره. طاهر په لاس کې د آس قیزه ونیوله او له تیمور سره روان شو. د سیند له غاړې ته نږدې 300 ګزه لرې تیمور ملک ودرېد. وویل آیا ستا نیت له ما نه د وعدې اخیستلو په وخت کې همدغه و؟ هوکې ستا باور و چې آس به په لاس درځي او ما ته به راولې. دا زما اراده وه، خدای جل جلاله شکر دی چې پوره مې کړی شوه. تیمور ملک د طاهر له لاس د آس قیزه واخیستله او پرې سپور شو. بیا یې وویل ته زما تر شا سپور شه. طاهر ځواب ورکړ په دې ډول به دواړه پاتې شو. تیمور ملک وویل پر خدای دومره بروسه درلودونکی انسان مایوسه باید نشي. ښایي ستا په سبب زه هم وژغورل شم. زر کوه د مغولو غږونه راځي لکه چې هغوی تشې کښتۍ ولیدې. طاهر د تیمور ملک تر شا سپور شو. نږدې 2 میله په ځنګل کې مزل وروسته د غونډۍ لړۍ پیل شوه. طاهر د آس توماني احساس کړه. څو ځله یې غوښتل چې پلی شي خو تیمور ملک پرې نه ښود. د لمر له لومړۍ وړانګو سره دوی یوې تنګې درې ته ورسېدل او چې طاهر شاته وکتل د تاتاریانو څو سپاره په تراټ ورځغلېدل. طاهر وویل هغوی په موږ پسې راغلل، د خدای جل جلاله په خاطر ما دلته پلي کړه، زه یې په همدې تنګي کې سره ولی شم، تا ته به د ژغورنې موقع په لاس درشي. تیمور ملک بې له دې چې آس ودروي پوښتنه وکړه هغوی څو کسه دي؟ 9 نو زه هم در سره پیل کېږم، خو څوک ویلی شي چې په دوی پسې به لوی لښکر نه وي؟ همدغه سبب دی که نه زه تا یوازې نشم پرېښودلی. طاهر وویل تا زما د 2 غوښتنو منلو وعده کړې وه، زما دوهمه غوښتنه همدا ده چې تاسو ما دلته پلي کړئ. زه د ځان په خاطر سره دې قربانۍ سبب پوښتلی شم، خو راځم د مغولو د سیلاب په مخ کې وروستی کمر دی او دې کمره ته ستا په څېر ساتونکي پکار دي. زه پر تا احسان نه کوم، غواړم د اسلامي نړۍ یو خدمت ترسره کړم، خو اعظم شاه څو بې زړه مشاورینو له کاره غورځولی دي، ته په هغه کې د نوي ژوند ساه پوکلی شي. تیمور ملک ځواب ورکړ زه یوازې یو سپاهي یم، تور وهل مې زده دي، په ولس کې د ژوند ساه پوکل ستا غوندې خلکو کار دی، ته ورځه زه له آس نه پلي کېږم او د هغوی لار بندوم. طاهر وویل خپله وعده مه هېروه، ما پر خدای جل جلاله تکیه ده، موږ دواړه یو په بل پسې یو ځل بیا سره یو ځای شو. طاهر دا وویل او له ځغلېدونکي آس نه ټوپ کړ. تیمور آس ودره. وویل په ځولۍ کې څو غشي دي؟ طاهر ځواب ورکړ 15 دانې. تیمور ملک خپله د غشو کسانو وروغورځول او وویل شپږ به په دې کې هم وي، کاشکې د خراسان په پوځ کې ستا په څېر 1500 تنه سپاهیان نور وای. تیمور ملک آس چرګام خوشي کړ او طاهر د تنګي په یو کندو کې د غونډۍ په یو لوړه اوږه د یوې ډبرې تر شا مورچل ونیو. کله چې لومړی سپور د کنډو نه ورواوښت طاهر په غشي وویشت او هغه د آس له شانه لرې وغورځېد. په دې ځان کې بل سپور له کنډو نه راواوښت او طاهر د غشي دم ته برابر شو. هغه دوهم غشي په نقشه په برابر ولګېدو، خو 3 تنه نور سپیان په یو ځل له کنډو نه راواوښتل. طاهر له هغوی نه یو وویشت، پاتې نور آسونه ودرول او بیرته د ګرځېدو اراده وکړه، خو له پاسه 2 غشي نور راغلل او یو مغولي سپاهي بل ټپي شو او له آس نه راوړی. دوهم د آس تر شا ځان پناه کړ او ځان یې وژغوره او خپل نور ملګرو ته یې د خطر خبرداری ورکړم. تر څو طاهر بل غش په لنده کې ښودل، تاتاري له آس نه پورې شو او یوې ډبرې شاته یې پناه واخیستلم. هغه نور ملګرو ته هم هغسې چیغې وهلې او د خطر نه یې خبرول. طاهر د ډبرې تر شا سنګر پرېښود او کنډو بل لوري ته د غونډۍ په اوږه ورواوښت. لاندې نږدې 30-40 ګزه لرې 2 سپاره ولاړ وو او د نارې وهونکي ملګري ځواب یې ورکاوه. طاهر د یوې ډبرې تر شا کښېناست. دغو 2 مغولي سپاهیانو په خپله ژبه په خپل کې سره څه ویل، بیا له آسونو پلي شول او آسونه یې په یوه بوټي پورې وتړل او د غونډۍ داسې ځای ته ورسېدل چې هلته د پټېدلو لپاره څه ځای نه و. ناڅاپه د طاهر له لندۍ نه یو په بل پسې 2 غشي وروتل او هغه 2 تنه ولوېدل او 100 ګزه لاندې پرېوتل. طاهر له ډبرې نه سر راپورته کړ، لاندې یې وکتل، په مخ کې یو سوری ولید. ناڅاپه یې شاته راوکتل او غونې یې زیږ شول. 15-16 ګامه پاس یو تاتاري توره ایستلی ورته روان دی. طاهر زر لنده وغورځوله او جګ شو. د هغه لاس له د تورې موټ ته نه ورسېدلی چې تاتاري د تورې وار پرې وکړ. دی په بیړه یوې خوا ته خم شو او د مغولي پوځي توره په تیږه ولګېده. د هغه د بل وار نه د مخ طاهر یو ګام شاته شو، یوه توره یې ویستلې وه. څو ځله د دواړو تورې یو له بل سره وجنګېدلې او تاتاري خپل حریف خطرناک احساس کړ او شاته تلم. هغه څو ځلې د پښې خرولو او مقابلې هڅه وکړه، خو زور یې ونه رسېد او د ډبرې وروستۍ څنډې ته چې ورسېد د طاهر توره یې پر سر ولګېده او شاته وروغوړېد او په یوه ژور کړنګ کې ولوېد. طاهر د سترګو په رپ کې د غونډۍ نه راکوز شو او په بوټو تړلو آسونو نه پر یوه سپور شو چې د کنډو واوښت. نو د ده په غوښو زخمي یو نیم ژوندی مغول یې ولید چې پر کمره یې خپل سر واهه. دوی ور پلي شو، غشي یې ترې راوکښل او بېرته یې په خپل د غشو کڅوړو کې واچول او بېرته
بیرته پر آس پوه شو. طاهر آس چارګام وځغلوه. د واورینو غرونو نه تېرېده. په ځینو سختو لارو کې د آس رفتار ورکاوه. د لارې په باب یې هېڅ معلومات نه و. د غرنیو خوړونو اوبه لرې نه وې، خو له لوږې یې سیخ ختلی و. د شپې یخني وجود کرخت کړی و. اوس هم سره له دې چې لمر تود و، خو د ساړه شمال څپې پر بدن له زغم نه وتلې وې. په لاره کې خو داسې کلي مخې ته ورغلل چې سوځېدلو کورونو او د ماشومانو او ښځو بې ګوره او بې کفنه مړي د تاتاریانو د یرغل وحشت ګواهي وویل. ماپښین مهال طاهر د یوه پراخ میدان نه تېرېده. پر اسمان ورېځې راخورې شوې او یخني هره شیبه زیاتېدل. قضا ماپښین واوره ورېدل پیل شول. د طاهر آس نږدې له پښو لوېدلی و. غاړه یې کښته اچولې او ورو ورو روان و. د واورې په توپان کې د طاهر پام نه و چې په کوم لوري روان دی، خو هغه د درېدو پر ځای تګ غوره باله. مازدیګر مهال آس په واوره وغورځېد، لغتې ووهلې او مړ شو. طاهر پلي مزل پیل کړ. هغه به ایله 2 میله مزل کړی و چې نور یې حوصلې ځواب ورکړ. د واورې توپان نور هم زورور شو. شپه راتلونکې وه. پر طاهر د بېهوشۍ څپه راتله. زړه یې غوښتل په واورو وځغېږي او ویده شي، خو هغه ته معلومه وه چې دا به د ده وروستی خوب وي. بیا یې د زړه په زور څو ګامونه ګړندي واخیستل، خو له څو ګامه وروسته یې بدن بیرته بېسېکه شو. په واورو کښېناست. خو د انسان په فطرت کې د ژوندي پاتې کېدو هیله تر وروستۍ شېبې له مایوسۍ سره جګړه کوي. طاهر یو ځل بیا اوچت، اسمان ته یې وکتل او د ډېرې عاجزۍ په حالت کې دعا وکړه: ای د ځمکې او اسمان خاونده، زما د ژوند یو ارمان هم تر اوسه نه دی پوره شوی. نور په ما کې د وړاندې تلو همت نشته. تا ته پناه در وړم او له تا نه مرسته غواړم. که زما په برخه له مرګه پرته بل څه نشته، نو ماته د یو مؤمن حوصله راکړه. د دې دعا نه وروسته طاهر داسې انګېرل لکه د ژوند یو بوج نه چې بېغمه شوی وي. کېناستلو چې یو غږ یې تر غوږ شو او په رګونو کې سړېدونکې وینه بیرته توده شوه. دا د یو آس د شڼهار غږ. طاهر یو او بل خوا وکتل. نږدې 50 ګامه لرې یو آس سک غوږونه ولاړ او د ده په لور یې کتل. طاهر په منډه ځان آس ته ورسوه. آس 2-3 ګامه ورته رامخې ته شو او د هغه په ټټر خپل مخ وموښلو. پر آس زین تړلی و. طاهر چې ولید وپوهېده چې دا د کوم مسلمان و. له زینه یې واوره وتوږله او پرې سپور شو. آس څو قدمه واخیستل، خو بیا ودرېد او په یوه راوتلي ځای یې پښه ووهله. طاهر ورکوز شو. واوره یې له یوه او بله خوا واړوله او د یوه انسان مړی یې راویست. د هغه په پښتیو او خېټ 2 غچې ښخ وو. طاهر انا لله و انا الیه راجعون ویل او بیرته هغه په واوره کې وپوښ. آس یې پر ورمېږ وټپاوه او پښه یې پرې واړوله. د ژوند نوې هیلې د طاهر په رګونو کې نوې تودوخه وزغرول. چې لږ وړاندې ولاړ، د آس پر زین تړلي یوې کڅوړې ته یې پام شو. لاس یې پکې دننه کړ او غوښې او پنیر یې یوه ټوټه یې راویستله. سمدستي یې وخوړله او مړېدنه وروسته یې په ځان ځواک احساس کړ. آس ورو ورو په خپله طبع روان و. طاهر یې د مخ اړولو او کوم بل لور د ګرځولو ضرورت نه احساساوه. ثریا خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو، تیاره ماښام طاهر یو ویجاړ کلي ته ورسېد. کنډوالو شاهدي ویله چې د مغولو د سیلاب کومه څپه پر دې کلي تېره شوې ده. د آس له مزله داسې ښکاره کېدله چې شاوخوا نږدې کوم کور د ده هدف نه دی. طاهر په ځیر ځیر کتل چې د کوم کور له کړکۍ نه او یا ورنه څه رڼا ووي. د زیاترو کورونو دروازې خلاص وې او د واورو پنډې پنډې ډېرې د دې ګواهي وې چې دننه څوک پکې نشته. د یوه کور تړلي دروازې مخې ته چې طاهر ورسېد، د تورې په څوکه یوه پله دننه ټېله کړه. د پلې له خلاصېدو د شړېدلو مړو له زغم نه وتلی بوی د طاهر لاره ډب کړل. آس غوږونه سک کړل، غاړه یې کږه کړه او د وړاندې تلو اراده یې وه. طاهر د آس پر رمېږ لاس راتېر کړ. ویل: زما دوسته، زما حوصله ځواب راکوي. که کومه امن ګوښه درته معلومه وي ځان رسوه. کله چې آس له کلي نه بهر ووتلو، د طاهر په خیال کې وګرځېدل چې ښایي د آس پر عقل باور هوښیاري نه وي. د شپې تیاره ورو ورو زیاتېدله. هغه آس یو ځل ودراوه او په زوره زوره یې چیغې کړې: څوک شته، څوک شته. د هغه غږ د شپې په غېږ کې چوپ شو او له دې وروسته د لیوانو اوازونه د ده تصور ورو ورو رد کړ. آس وشڼېده، ګواکې خپل سپاره ته یې وویل: ولې مایوسه کېږئ، مزل ته رارسېدلي یې. طاهر آس بیا خپلې خوښ ته پرېښود. له کلي نه لږ لرې په ګڼو ونو کې تېر شو او بیا په یوه لوړ غونډۍ وخوت. د واورې اورېدو او تیارې له امله طاهر 2 ګزه وړاندې هېڅ نه لیده. د غونډۍ پر سر له یوه دیوال سره په خوا کې آس وړاندې روان شو. څو قدمه وړاندې په یوه خلاصه دروازه وننوت او په شڼهار شو. طاهر په مخ کې یو لوړ کور و. هغه ارادي ځواک چې دی تر دې ځایه رارسولی و نور ځواب ورکړ. د یوه نغري بل اور ته کښېنستل او ویده کېدل یې اوس تر ټولو لویه هیله وه. د کور د انګړ دروازه خلاصه وه، خو دننه د رڼا نوم او نښه نه وه. د فکر وکړ چې ښایي په دې کور کې هم څوک نه وي. ښایي آس د ده د وروستي مزل لپاره د دې کنډواله کلي تر ټولو غوره کور ټاکلی وي. آس چې انګړ ته ننوت ودرېد. طاهر تر پلی شو. د هغه پښې پړسېدلې وې او نور یې د بدن د بوج اوچتولو ځواک نه درلود. بیا په خپل ټول زور چیغې کړې: څوک شته، څوک شته. د ده غږ د ډبرو له دیوالونو نه بیرته رغبړ او زانګې یې وکړې. د آس پرېښود او دواړه لاسونه یې په دیواله تکیه کړل او چیغې یې وهلې. وړاندې ولاړ. د دهلیز نه تېر شو او یوې کوټې ته ورغی. د کوټې دیوال سره په 4 خواو کې راوګرځېد، خو ده ته د خپل غږ ځواب راغبرګ نه شو. بیا په خیال کې وګرځېدل چې له شګو نه د هیلو ماڼۍ جوړوي. که دلته کوم انسان پاتې وای نو د کور ټولې دروازې به خلاصې نه وای. په زړه کې ورتېره شوه چې اوس د اور یو سپرغی زما ځان ژغورلی شي، خو د اور بلولو لپاره ورسره څه شی نه و
ناڅاپه تر پښو لاندې نرم شی احساس کړ. ورټیټ شو چې لاس یې پرې وواهه. یو پوستین و کښېناست. هغه ژر واغوست خو زر یې داسې احساس کړ چې د ده تودوخه دغه پوستین نشي ورته راګرځولی. خو څو ساعته وړاندې آس یو غیبي مرسته وګڼله. اوس هم د ده ضمیر د منلو ته تیار نه و چې الله به یې یوازې پرېږدي. باور یې و چې الله تعالی په خپل رحمت تر دې ځایه رارسولی دی. د خدای جل جلاله ده ته یو ستر هدف لپاره د ژوند دعا کړې وه او دغه هدف تر دې ځای په رارسېدو نه پورې کېده. دا کور د ده وروستی منزل نه دی. تقدیر یوازې د ده امتحان اخلي. ناهیلي د مؤمن له شان سره نه لګېږي. دا شپه به تېره شي. سهار به د لمر وړانګې ده ته د ژوند نوې تودوخه وروبخښي. او دا هم امکان لري چې د دې کور په کوم ګوټ کې د الله کوم بنده اور بل کړی وي او د ده د ورتګ انتظار کوي. په دې ذهني کش او کړپ کې لمونځ ور په یاد شو. زر زر یې تیمم ووهه او خپل ټول ځواک یې راټول کړ او راپورته شو. د لمانځه نیت اراده یې چې کوله په زړه کې وګرځېدل چې کیدای شي د دې کور په کومه ګوشه کې څوک د تاتاریانو له ویرې غرق شوي وي. هغه په لوړ اواز اذان وکړ. او له لږ شېبې انتظار وروسته د چا له راتګ مایوسه شو او نیت یې وتړه. په لمانځه کې د بوختېدو نه وروسته چې د بدني تکلیف احساس ورو ورو غلی شو، د لمانځه له ختمو وروسته د دعا په وخت کې تیت رڼا ته پام شو. زړه یې په ټوپونه شو او زر یې شاته مخ واړوه. یو 8 کلن ماشوم مشال په لاس کې ولاړ. د هغه تر څنګ یو بل زلمی و چې تورې په لاس کې نیولې وه. د ځوان څېره ډېره زیاته جذابه او زړه وړونکې وه. د جامو نه یو ترکي سپاهي ښکار کېدلو. طاهر په خپل ژوند کې تر اوسه دومره زړه وړونکې څېره نه وه لیدلې. هغه د یوې شېبې لپاره حیران ورته کتل. د ماشوم او زلمي په څېرو کې زیات ورته والی و. طاهر دا احساس کړه چې خدای د ده د لارښوونې لپاره له اسمانه دوې فرشتې راستولې. دواړه د اندېښنې په حالت کې ده ته کتل. طاهر ورته وویل السلام علیکم. ماشوم او ځوان دواړه په یوه غږ د هغه سلام ته وعلیکم وویل. خو د ماشوم پر ځای د ځوان د غږ ترنم زیات د ده په غوږ کې راغبرګ شو. ځوان عربي وویل که زه اشتباه نه کوم ته عربي؟ طاهر په حیراني وویل تاسو واړه وپېژندم، ستا اذان مې چې واورېد لهجه د عربي ده. طاهر وویل ستا لهجه هم له عربو نه زیاته بدله نه ده. د ځوان پر شونډو پیکا او مایوسوونکې مسکا وځغلېده. ویې ویل زما مور عربه وه خو اوس د دې خبرو مهال نه دی. ته د واورو له توپان نه راتېر شوی یې. راځه له ما سره. د ځوان په غږ کې ازانګي او موسیقي وه، داسې اغېزه چې له غوږونو نه تېرېږي او زړه ته رسېږي. طاهر جګ شو، له ځوان سره تلو ته چمتو شو. ځوان د 2-3 ګامه اخیستلو وروسته ودرېد. ویې ویل ته د شپې مهال دلته څه وړ راغلی؟ طاهر ځواب ورکړ ما ته له دې ځایه 100 میله لرې په دښته کې په واورو کې پراته یو مسلمان شهید آس په لاس راغی. هغه آس زه دلته راورسولم. د ځوان په څېره کې د غم او خفګان نښې رابرسېرې شوې. ویې ویل تا ښه ولید هغه ټپي و که د واورو توپان وژلی و؟ هغه ټپي و. که هغه ستاسو عزیز او دوست نو افسوس کوم. ځوان وویل هغه زموږ پخوانی خادم و. ما نن له یوه ضروري پیغام سره سمرقند ته واستوه. ستا شونډې نیلې شوي، راځه دغه ځای خوندي نه دی. کشر ماشوم ډیوه په لاس کې په مخ کې شو. له 2 کوټو نه تېر شول او بیا یوه تنګ دهلیز ته ورننوتل. ځوان په دهلیز کې د ډبرو یوه تخته لرې کړه. لاندې یو سوری و چې یو سړی په اسانۍ ترې کوزېدای شوی. د سوري نه لاندې د لرګیو زینه کښته شوې وه. لومړی کشري ماشوم او بیا ورپسې طاهر سمیس ته ورکښته شو او د ټولو په پای کې زلمی ورکښته شو او سوری یې بېرته په هماغه ډبره بند کړ. د زیرزمینې په یو کونج کې په نغري کې اور بل و. پر غولي یوه ښکلې قالینه غوړېدلې او یوې خوا ته 3-4 پوستونه ایښو. ځوان طاهر ته یوې خوا ته د کښېنستلو نصیحت وکړ. ویې ویل ته به وږې، زموږ سره د غوښو له څو ټوټو نه پرته هېڅ نشته. ما ستاسو د خادم له کڅوړې نه غوښه او پنیر واخیستل. اوس زه له اور پرته بل هېڅ ته اړتیا نه لرم. دا یې وویل او بیا طاهر خپلې موزې وایستلې او د اور خوا ته یې پښې وځغولې. کوټه ښه توده وه. طاهر ناست و خو ورو ورو پرېوت او لږ شېبه وروسته په درانه خوب ویده شو. ځوان اوچت شو، پر هغه یو پوستون ور وغورځاوه. د یوه خواږه او زړه وړونکي غږ په اورېدو طاهر سترګې وغړولې او د پریشانۍ په حالت کې جګ شو. کښېناست. ویې ویل زه چېرته یم؟ بیا د شمعې په رڼا کې ځوان ولید چې ته یې راپاڅولی ویې پېژند او سمدستي وویل سهار شو. ځوان ځواب ورکړ اوس ماپښین کېدونکی دی، ته ډېر زیات ویده وې، تر اوسه خو پوره تیاره ده. ته د کور د لاندې په کوټه کې یې، د لمر رڼا دلته نه راځي. طاهر د سترګو نه د خوب خمار ورو ورو لرې کېدو، خو د تېرو ورځو بدني ستومانیو درد یې لا په بدن کې و. هغه له لږ سوچ وروسته وویل د شپې مې له تا نه ډېرې پوښتنې زړه غوښتې، خوب را لاندې کړم. اوس تاسو راته وایئ دلته څه کوئ او هغه ستاسو نوکر چېرته تلو او تاسو یې چېرته پرېښودئ؟ زما په ګمان دلته پاتې کېدل ډېر خطرناک دی، موږ باید زر تر زره له دې ځایه ځانونه وباسو. ځوان ځواب ورکړ ما هم له تا نه ډېر پوښتل غوښتل، خو ښه شوه چې ته زر ویده شوې. زما پلار د دې ښار حاکم و. د سلطان له ماتې وروسته د شاوخوا کلیو په څېر په دې ښار کې هم ویر خوره شوه. خلکو له خپل بال بچ سره بلخ، بخارا او سمرقند ته هجرت وکړ. ما له خپل پلار سره په اوسېدو ټینګار وکړ، خو هغه زه د خپل وړوکي ورور سره یو ځای له یوې قافلې سره بلخ ته په تلو مجبور کړم. په بلخ کې زما بابا یو مشهور سوداګر دی. موږ د قافلې شمېر د 200 تنو په شاوخوا کې وو چې زیات پکې تورسري او ماشومان وو. له دې ښاره نږدې 20 میله لرې زموږ پر قافلې تاتاریانو یوې ډلګۍ حمله راوړه. میړونو په میدان مقابله وکړه خو وسه یې ونه شوه.
ټول یو ووژل شول. ځینو ښځو هم مقابله وکړه او ووژل شوې او نورې ژوندۍ ونیول شوې. زما په مخ کې تر ټولو ستره مسله د اسماعیل ژغورل و. د ویرې له سببه د هغه کړکې ما نه شوې اورېدلی. پلار مې د طبیلې تر ټولو غوره آس راکړی. ما اسماعیل له کچر نه راکوز کړ او په شا پسې مې راسره سپور کړ او آس مې چرګان خوشي کړ. د شپې د تیارې او ګڼ ځنګل په سبب مغولو زه تعقیب نه کړای شوی، خو زما به د هغه خویند زړه سوري کوونکي کریږي هیرې نشي چې د تیښت په وخت کې مې اورېدې. ځوان چې تر دې ځایه خبر راورسولو چوپ شو. د هغه په غټو غټو ښکلو سترګو کې اوښکې راډنډ شوې. طاهر په ځیر ځیر ورته وکتل. ماشوم چوپ یوې کونج کې غلی ناست و. هغه په څېره هم د تېرو پېښو ځورونکي نښې او اثار و. طاهر په ناستې هغه ته غېږ وغوړوله. ماشوم لږ ورته وکتل او بیا په منډه ځان ورته راورساوه او په غېږ کې ور ولوېد. په سلګي شو. تر له ځانډه یې شونډې بوسې بوسې کړې او په ژړا د راکابو کېدو هڅه یې وکړه. خو چې طاهر د هغه پر سر لاس راکش کړ او د تسلي ورکولو هڅه یې وکړه نو په زور زور یې وژړل. طاهر ورته وویل مه وېرېږه، موږ به ډېر خوندي ځای ته لاړ شو. هلک وویل په لار کې به مغولیان وي، هغوی ماشومان خوري. نه تا ته چا په دروغو داسې ویلي وي. زلمي طاهر ته وویل. اسماعیل به ما ته تسلي راکوله. نن خدای خبر دی چې څه وشول. طاهر هغه ور ځوان ته وکتل. وویل ګمان کوم چې ته د اسماعیل خور یې. د هغه بڼه ناڅاپه ژړه شوه او سترګې یې کښته واچول. طاهر وویل ویرېږمه ستا عزت او ساتنه زما ذمهواري ده. تا خپله کیسه تر اوسه پای ته نه ده رسولې. کله چې نجلۍ بیا طاهر ته وکتل په سترګو کې اوښکې ځلېدې. هغې په لستوڼي اوښکې پاکې کړې. وویل کاشکې د دې بېوسۍ او بېکسۍ په وخت کې زموږ د قوم له نجونو نه ځوانان جوړېدای. له تاتاریانو څخه د تېښتې نه وروسته بېرته خپل کور ته لاړو. درېیمه ورځ پلارجان ته دا خبر ورسېد چې پر ښار مغول یرغل راوړی. له هغه سره ټول 400 تنه سپاهیان وو. ځینې افسرانو مشوره ورکړه چې دی له لږ پوځ سره له تاتاریانو سره مقابله د ځان وژنې په معنا ده. خو هغه ډېر غیرتي و. د ښار پرېښودل یې غوره ونه ګڼل. پلارجان ته مې جاسوسانو خبر راوړ چې پر دې ښار د یرغل راوړونکي تاتاریانو شمېر ډېر نه دی. د هغو باور و چې څو ورځې به یې ایثار کړی شي. په دې ځنډ کې به له سمرقند یا بلخ نه څه مرسته راورسېږي. خو د قوقند په اړه مې چې کومې اوازې خپرې شوې هغه د ښار دننه د خلکو زړونه وغورځول. ځینو افسرانو زما پلارجان ته وویل چې سلطان تیمور ملک ته مرسته وانستوله. ته ولې د مرستې تمه ترې کوې؟ د پلارجان وروستی ځواب دا و چې زه به خپل پرس پوره کړم. ماښام مهال یې پوست امر وکړ چې سهار وختي له ښاره راووځي او پر مغولو یرغل وکړي. خو تر سهاره نږدې 200 تنه تښتېدلي وو، تر دې چې زموږ د محل زیات خدمتګاران هم وتښتېدل. سهار مهال له رخصتېدو نه دمخه پلارجان د لومړي ځل لپاره د دې سمڅې لار راوښودله او علي یې راسره پرېښود. علي زموږ پخوانی خادم و. پلارجان په دې سمڅه کې د 100 ورځو خوراک هم پرېښو. موږ ته یې وویل چې که موږ ماته وخوړه هم تاسو له دې کوټې نه د تېښتې هڅه مه کوئ، ځکه چې مغول چاته د تېښتې فرصت نه ورکوي. د هغه دا هیله وه چې د خراسان پوځونه به له تیاري وروسته دې خواته خامخا راځي. له علي نه پرته نور خدمتګارانو ته زموږ د دې غلي ځای درک معلوم نه و. 2 ورځې دلته غلي وو. د محل نور پاتې خدمتګاران هم وتښتېدل. علي به موږ د بهر له حال نه خبرولو. درې ماښام پلارجان آس تش راستون شو او په همدې شپه مغول ښار ته راغلل او پاتې ژوندي خلک یې ووژل. تر 2 ورځو پورې دغه کور د مغولو مرکز و او په شاوخوا کلي کې لوټ او وژل پیل کړل. موږ له علي سره په دې کوټه کې غلي وو. دغه 2 ورځې موږ ته له کلونو ډېرې اوږدې وې. درېیمه ورځ هغوی ښار پرېښود. په محل کې بشپړه چوپتیا وه، خو موږ تر شپې پورې انتظار وکړ. د شپې مهال علي د سوري له لارې بهر ته ووت او خبر یې راوړ چې موږ یو آس د طبیلې سره نږدې ګرځېده. ما هغه ونیوه او په طبیله کې مو وتړه. له دې نه وروسته موږ دا دعاګانې کولې چې د مسلمانانو کوم پوځ دې خواته راشي. وړمه شپه موږ دا پرېکړه وکړه چې سهار وختي به دا ځای پرېږدو او بلخ په لور به خوځېږو. امکان لري په لاره کې د کومې پوستې پیرېداران راسره مرسته وکړي. خو چې ماپښین مهال د واورې اورېدل پیل شول نو ما د سمرقند د حاکم لپاره دا لیک ولیکه چې موږ له دې ځایه وباسئ او بلخ ته مو ورسوي. علي زما غوښتنلیک ورسره واخیست او روان شو. اوس چې ته پر کوم آس راغلی په همدې آس علي سپور تللی و. زما په ګمان هغه د کوم تاتاري د ظلم نقشه شوی دی. اوس لکه چې خدای جل جلاله ته زموږ مرسته راستولی. ته له کوم خوا راغلی؟ طاهر لنډ خپل داستان ورواورو او په پای کې نجلۍ ته وویل زه لږ بهر ووځم او د موسم حالات ګورم. هلته د مغولو د راتګ خطر هر وخت وي، ځکه خو د بهر وتلو لپاره دا لاره ډېر خوندي دی. دا یې وویل او بیا هغې په دیوال کې لګېدلي اسراف واړوه. د لږ غوندې سره په یوه برخه کې دومره درز را پیدا شو چې یو سړی ترې په اسانۍ تېرېدای شوی. نجلۍ وویل راځه زه لاره درته ښیم. اسماعیل ټکان وکړ. وویل زه هم در سره ځم. د سمڅې د کوټې د تیتې رڼا په پرتله غار ډېره تیاره وه. نجلۍ او ورور یې زړور پکې وړاندې تلل، خو طاهر ورو پلونه اخیستل. ځای د غار یوې او بلې خواته ځمکې کیندل شوې او پراخې کوټې پکې جوړې شوې. طاهر نږدې 50 ګزه وړاندې لار پرېښوده او په یوه کوټه ننوت. په دې ځنډ کې نجلۍ او ورور یې نور هم وړاندې ولاړل. طاهر د پریشانۍ په حالت کې د کوټې پر دیوالونو لاس وهه او د نجلۍ غږ یې ته چېرته یې؟ طاهر ځواب ورکړ زه لار نشم موندلی. نجلۍ خپل ورور ته مخ ور وګرځاوه. ویې اسماعیل ورشه تر لاس یې ونیسه. اسماعیل طاهر تر لاس ونیوه. ویې زما سره راځه زه په تیاره کې لیدای شم. طاهر وویل په دې کوټو کې ښه زیات پوځ اوسېدای شي. نجلۍ وویل هوکې، خو کاشکې له موږ سره کافي پوځ وای. یو ځای ته چې ورسېدل نجلۍ ودرېده. وویل اوس لږ پام کوه او راځه وړاندې چې نه ده. اسماعیله ته زما لاس ونیسه. درې واړه د یو بل لاسونه ونیول
او وړاندې ولاړ. څو ګامه وړاندې تیاره لږ شوه، شل لوري ته وګرځېدل او څو ګامه نور ولاړه. نجلۍ بیا ودرېده. دلته رڼا زیاته وه. طاهر ولیدل چې وړوکی ډنډ پر څنډه ولاړ دی. د یوه کمره نه چینه راخوټېږي، اوبه یې په ډنډ راتویېږي او د ډنډ زیاتې اوبه له غار نه تېرېږي. 5-6 ګامه وړاندې د غار خوله وه چې ډېره تنګه وه، اوبه تر زنګنو ټیټې وې. اسماعیل او طاهر هم د نجلۍ په څېر له اوبو راوتلو ډبرو پښې ایښودلې او د غار له خولې راووتل. د دوی په مخ کې په ونو پوښلې دره وه. واوره اوس نه ورېدله، خو ورېځې لا خورې وې. ونې، ډبرې او د ځمکې بوټي هر څه په واورو پوښلي او پټ وو. د غار نه راوتلو اوبو په یوه لښتې کې کښته بهېدلې او د یو خوړ سره چې ډېرې اوبه پکې بهېدلې یو ځای کېدلې. طاهر تر لږ ځنډه دغه په زړه پورې منظرې ته ډېر حیران و. بیا خپلو ملګرو ته وکتل. تر لږ ځنډه یې بې پامه سترګې د نجلۍ په څېر هم یخ شوې. هغه ښکلې وه، په پرخه د مینځل شوي ګل نه زیاته ښکلې. د کائناتو انځورګر د واورې له ټوټې نه تراشلې او د وینو سرخي یې پرې ورزیاته کړې وه. خفګان او غم یې څېره د وریځو تر نریو پردو لاندې سپوږمۍ په څېر ښایسته کړې وه. نجلۍ مخ واړوه او په بې پروایي ورته وکتل. د طاهر له خولې بې اختیار ووتل. نوم دې څه دی؟ سوریا. هغې ځواب ورکړ او بیا په پریشانۍ طاهر ته وکتل. د هغې سترګو ویل: ګوره، زه ستا په پناه کې یم، خو د یوه غیرتي پلار لور یم. طاهر په خپل وجود کې لړزه احساس کړه او مخ یې واړوه. تر لږ ځنډه یې سر ځوړند کړ او له لږ سوچ وروسته یې وویل: زه باید زر تر زر بغداد ته لاړ شم، خو له دې نه وړاندې باید تا بلخ ته ورسوم چې اسمان شین شي. له دې ځایه به وخوځېږو. له دې درو نه د وتلو لاره کومه ده؟ نجلۍ یوې خوا ته اشاره وکړه. وویل: هغې لور ته د غونډۍ نه چې تېر شې لاره ده. طاهر وویل: که لمر راوخت نو موږ به سبا ته روان شو. نجلۍ اسمان ته وکتل. وویل: اوس ښایي نوره واوره هم وورېږي. طاهر وویل: تاسو لږ ځنډ دلته ودرېږئ، زه به پاس ځم او ګورم ښایي. نجلۍ پوښتل: ښایي څه؟ هېڅ نه. ستا به ګمان وي چې د مسلمانانو پوځ چېرته ښکاره شي. زه به هر سهار او ماښام په همدې تمه پر دې غونډۍ ختم. طاهر وویل: ستاسو دغه سمڅه خو ډېره خوندي وه، خو د کلي له خلکو نه چاته معلومه وه که نه؟ سوریا ځواب ورکړ: نه، د دې غونډۍ په شاوخوا کې به تل پیره ولاړ وم. پلارجان مې ماته د هغه د تل کوټه او سوري راوښودل، نو د هغو پر پیرو په هدف وپوهېدم. ډېر ښه، زه اوس بېرته راګرځم. طاهر دا وویل او په واورې کې یې ګامونه اوچت کړل. سوریا زر ورته وویل: نه، د دغه غار سره نږدې د پښو خاپونه مه پرېږده، د خوړ له لارې ولاړ شه. طاهر د سوریا په ونې نه په اوبو کې روان شو او چې لوی خوړ ته ورسېد، په لویو لویو تیږو یې پښې ایښودلې او غونډۍ ته وخوت. د غونډۍ له څوکې نه څلورو خواو ته وکتل، خو د واورو له سپین څادر پرته هېڅ خوځېدونکی چیز تر سترګو نه شول. کله چې بېرته راکوز شو او خپلو ملګرو ته راورسېد، واوره بیا پیل شو. طاهر لوږه احساس کړه. چې کله بېرته د ځمکې د تل کوټې ته لاړ، سوریا له لاندې وچه غوښه د یوې اندازې وچې میوې سره په پتنوس کې د طاهر مخې ته کښېښوده. وویل: ته به خامخا وږی شوی، تا د شپې مهال هم څه نه وخوړل. طاهر ځواب ورکړ: ما ستاسو د نوکر له کڅوړې نه پوره خوراکي شیان په لاس راغلل، خو له ما سره د آس غم دی. ما هغه همداسې پرېښود. زه سهار وختي پاس ورغلی وم، طبیلې ته مې بوت او هلته مې وتاړه. هلته وچ واښه ډېر دی. بیا ورور ته مخ ور واړوه: اسماعیله، ته ورسره کښېنه، وخوره. اسماعیل ورسره کښېنست. طاهر د غوښې یوه ټوټه ته لاس ورغوست، بیا یې بېرته راټول کړ. سوریا ته یې وکتل. وویل: ته څه کوې؟ سوریا ځواب ورکړ: ته زما فکر مه کوه، زه ډېر وختي سباناری کوم. اسماعیل ناوخته له خوبه پاڅېږي، ځکه یې تر اوسه څه نه دي خوړلي. طاهر یوه مړۍ په خوله کړه. اسماعیل ته وویل: وخوره. خو اسماعیل اندېښمن خور ته وکتل. سوریا لږ وړاندې شوه، د ماشوم پر سر یې لاس راتېر کړ. وویل: اسماعیل، ولې نه خورې؟ د هلک په سترګو کې اوښکې راغلې او د رژېدلو شونډو راټولولو هڅه یې وکړه. دواړه لاسونه یې وخوځول او سوریا ته ورتر غاړه و. زه یې نه خورم. او په سلګو شو. طاهر ترخې اوبه په خپل حل کې احساس کړې. پتنوس یې اوچت کړ او د سوریا مخې ته یې کښېښود. وویل: ما خپله برخه وخوړه. سوریا: نه، وخوره، ته وږی یې. د یوې عربي مور له لور نه زما همدغه تمه وه، خو زه اوس ستا مېلمه نه بلکې ساتونکی یم. ما ماښام پوره خواړه خوړلي وو، خو تا ښایي ماښام هم څه نه وي خوړلي. طاهر جګ شو، ډنډه یې واخیسته، غشي د غشو په کڅوړه کې ورسره واچول. وویل: تاسو دا خورئ، زه به انشاءالله زر بېرته راستون شم. که مې په کلي کې څه شي ونه موندل، بهر ګوندې څه ښکار ومومم. سوریا وویل: په کلي کې د انسانانو د مړو پرته هر څه مغول ورسره وړي دي او په دې موسم کې ښایي ښکار هم ونه موندل شي. طاهر وویل: زما باور دی چې خدای جل جلاله موږ دلته د لوږې د مرګ لپاره نه یو راټول کړي. زه به انشاءالله تش لاس نه راستنېږم. تاسو د ماښام غم مه کوئ، دا خواړه وخورئ. سوریا وویل: که ستا د خدای پر مهرباني دومره بروسه ده، نو لږ تر لږه خو خپله برخه وخوره او بیا ولاړ شه. طاهر ورټیټ شو، د غوښې یوه ټوټه یې په خوله کې کښېښوده. وویل: بس، ما خپله برخه واخیسته. نجلۍ وویل: زه تا بهر ته رسوم، بېرته راځم. نه، ما لاره ولیدله. طاهر ته وویل او د غار له لارې بهر ته راووت. طاهر له تلو نه وروسته سوریا وویل: اسماعیله، اوس یې وخوره. کشري ماشوم ځواب ورکړ: ستا نه پرته نه خورم. سوریا په پتنوس کې پراته خوراکي شیان دوه برخې کړل او یوه برخه یې جلا کړه. وویل: دا د هغه برخه ده چې بېرته راستون شي ډېر به وږی شوي او دا نور زما او ستا برخه. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، ماپښین مهال اسمان شین شوی و او د لمر د وړانګو غبرګون پر سپینو واورو سترګې برېښولې. شمال درېدلی و او په موسم کې یو په زړه پورې بدلون احساسېده. سوریا او اسماعیل د غار نه بهر لږ لرې په ډبره ناست او د طاهر د راتګ انتظار یې کوه. د واورې د ویلېدو له امله د ونو شاخونه او تنې ورو ورو لغړېدلې. مخامخ د خوړ اوبه ورو ورو زیاتېدې.
اسماعیل وویل خورجانې هغه تر اوسه رانغی په داسې لمر مخامخ ښکار موندل کېږي. سوریا ځواب ورکړ دعا کوه هغه ډېر ښه سړی دی که پلارجان وای دی به د پوځ سالار ټاکلی و مګر خورې که هغه ته د ښکار پر ځای تاتاریان په مخه ورشي نو څه به کېږي خدای به یې مرسته کوي. که موږ دلته کوم مغولي ولیدو نو بیا دلته موږ له پاسه هېڅوک نشي لیدای. که هغه تاتاریان ونیو او د ځان ژغورنې په خاطر یې موږ وروښودل نو بیا چوپ شه. د مېلمنو په باب داسې سوچونه څوک نه کوي. که بیا واور ونه اوري نو موږ به له دې ځایه روانېږو انشاءالله. اسماعیل چوپ شو خو لږ وروسته یې چیغې هغه راغی خورې هلته وګوره غرسی راو وګوره خورې وګوره څومره لوی دی. هغه په ډېر زحمت په اوژار رااړولی اور خو به نه وي ګل شوی. سریه د ونې له تنې نه لږ لرې شوه ویې کتل طاهر یو غرسه په اوژار رااړولی او له خوړ نه راووت. اسماعیل بیا وویل خورې اور خو به نه وي مړ شوی زه ډېر وږی یم. سریه وویل تا خو ویل چې زه ښه موړ یم که ما دا نه ویلې نو تا به خپله برخه هم نه خوړله. اوس خو دا د خدای جل جلاله غرسه رالیږلی دی. خورې دا ډېر ښه سړی دی. طاهر د غار خولې ته نږدې شو دوی ته یې وکتل وویل تاسو زر دننه ولاړ شئ زه ویرېږم چې شاوخوا چېرته د تاتاریانو کومه ډله نه وي. دا غرسه زما د غشي له نښه کېدو د مخ ټپي وو. لږ ځنډ وروسته چې دوی ټول په تلخونه کې ناست وو سریه غوښه کبابوله. اسماعیل په وار خورې اوس به پخه وي زر یې راکوزه کړه. طاهر د تیرو ستمانۍ زور نه وروسته اوس په دې تیاره تنګه خونه کې د ارامۍ احساس کوه. بیا هم د راتلونکي بابا ذهن د پریشانۍ احساس کوله. کله کله به یې په ذهن کې وګرځېدل چې والوځي او د بغداد ځان ورسوي. هلته به دنګو محلونو کې یوه هنګامه او محشر جوړ کړي او لکه چې په ولاړو اوبو کې د ژوند شور پیدا کړي. د په خیال کې د بغداد په جامع جوماتونو کې له احساساتو ډکې ویناوې کولې. کله به یې د بغداد له بې شمېره پوځ سره یو ځای د خوارزمشاه تر جنډې لاندې د تاتاریانو مقابله کوله. کله به یې خلیفه او صدر اعظم ته د راتلونکي خطرات بیانول خو چې له دوی به مایوس شو نو ترخې او توندې خبرې به یې ورته کولې. او چې کله به خیال کې وحید الدین د محاکمې په میز درولی و او د خلیفه په مخ کې به په لوړ غږ د هغه د جرم ثابتولو ثبوتونه وړاندې کول. د دې رنګارنګو خیالونو په یرغل کې به کله د اسماعیل په ځواب کې د سریا غږ واورېد. هغه غږ چې د پسرلي د مرغانو له نغمونو ډېر خوندور او زړه وړونکی و. ده به د اور له تیت بړاس نه هاخوا هغه ښکلې څېره ولیده او د یوې شېبې لپاره به د زړه اندېښنې په لطیفو ټکان بدلې شوې. مخ ته به یوه بله دنیا وغوړېدله هغه دنیا چې انسان سترګې پکې وغړوي او بیا د خوندي ګوښې په لټه کې شي. له ځانه پرته د یو بل داسې چا په خاطر چې په مسکا کې د ژوند له توپانونو پناه اخلي. د سهار په ګردونو کې پټ لمر د وړانګو په څېر د غم په وریځو کې د سریا مخ نور هم زړه وړونکی ښکاره کېدو. د حیا په زرګونو پردو کې پټ د سریا په غمجنو سترګو کې د طاهر لپاره لومړی او وروستی پیغام همدا و چې موږ دواړه د یو بل لپاره یو زموږ دواړو یو بل ته اړتیا ده. طاهر احساسوله چې دې ته ورته د یوې بلې څېرې تصور هم د پخوا نه د ده په زړه کې شته. داسې غږ د پخوا هم اورېدلی و. طاهر د ژوند د واټ په داسې پړاو کې و چې سړی ورسېږي نو د یو چا ملګري اړتیا احساسوي. هلته چې د کومې نجلۍ له شونډو لوټ شوې مسکا بېرته ورته رانستنول سړي ته په کائنات کې تر ټولو ستره ذمواري شي. خدای له هغو کسانو څخه و له ګلونو سره د لوبېدو پر ځای د ازغیو په مشلو د زیات خوند احساس کوي. د رباب له نغمو نه د تورو شرنګا پرېښله کېږي او د ځان لپاره د ژوند پر ځای د بل لپاره مرګ سعادت ګڼي او پر کوم یوه ګل د خپلو سترګو یخولو او خوښولو پر ځای په خپلو وینو په زرګونو بوټي وبول غواړي. د سریا په څېر د خوارزم د زرګونو نجونو د بېکسۍ تصویر د طاهر بدن ولړزول. د قوم د هغه زرګونو میندو خویندو کریږي او فریادونه یې واورېدل چې لمنې ته د وحشي تاتاریانو لاسونه ورڅکېدلي وو. هغوی چې اسمان ته په حیرت او حسرت کتل او ویل دا زموږ عصمت او عزت ساتونکي به په کومه لاړل زموږ په غیرتي بچانو او زړور وروڼو څه وشول. طاهر ټکان وخوړ ویې ویل موږ به سبا د ماپښین مهال له دې ځایه روانېږو. سریا لږ ځن په سوچ کې شوه. طاهر بیا وویل د ورسي مرچل د داستان درنو قدرمنو اورېدونکو دا چې طاهر څه وویل